السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيرتنا بعض واقعات نقل کول او دغینه عبرت او درسونه غسته دا یو ښه طریقه ده او چې دې دلته چې د انسان زړه ژوندی. لقد كان في قصصهم عبرة. الله سبحانه وتعالى چې د یوسف علیه السلام دا او دغه درونو د قصې ذکر کړنه به په دې کې عبرت لأولي الألباب، د زړونو چې کوم خاوندان دي دغوی لپاره عبرت. نور چې زړونه نه او مړی نه دغه د ابو سي عبرت واخلي. عبرت هغه سره اخلي چې ژوند دی. نو په دې قصو کې عبرت پروتي چې د سترګو خاوني هغه لپاره د غوګونو خاوني، د زړه غوګونی او د زړه خاوني او ژوند دی زړی نه دی دغه نه فائدہ غستې شي. په دغه سلسله کې به ان شاء الله نن د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرتنا یو داسې واقعه نقل کوو، یو داسې قصه چې پای کې غټ درس پروت دی د ټول امت محمدیه د پاره. او قصه ده قصه الافك، واقعه د افک یا هغه واقعه چې باغی کې بهتان لګیدل او په عائشه رضی الله عنها باندې. دا عجیب واقعه راغلی په رسول صلی الله علیه وسلم باندې او په ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې او په عائشه رضی الله عنها باندې او په صفوان رضی الله عنه باندې. یو غټ امتحان ټول مسلمانانو لپاره، خو بیا خاص کر رسول صلی الله علیه وسلم باندې او داغه په دې بیبي باندې او په صفوان رضی باندې بلای شرنه چې کوم مور پلار دی باغوي باندې دغه چې دی جنې مور پلار دا بدوی باندې غټ امتحان رب العالمین راوسته. نو د دې واقعي په سر کې دا خبره یاد ساتي چې رسول صلی الله علیه وسلم له الله د دنیا چان کړه، نو دغه بیبیانې ولا غوړه کړي کومې چې داغه وي او د دوی نه خنوي او کوي، نو هغه د رسول سم بیبیانې وي. الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې دا غوته که زما د پیغمبر تاسو طلاق کی نو زبول استاسو نه غوړه چې د زنانه ورکم. خو مفسرین التلکی چې د الله سبحانه وتعالى محض د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانی يرولي او غول یو تربیت ورکو. نور کده دوی له غوړه زنانه وین هغه به الله سبحانه وتعالى رسول صلی الله علیه وسلم لا بیبیانی کړی وي. نو دا زمونږ عقیده او زمونږ ایمان دی چې چېتی زنانه غد رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانی پاکي زنانه او په پاکوالي کې مثال هغه د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانی. په دوی باندې چې څوک لعن تان کوي او دا وایي چې ولعیاذ بالله بهتانونه په لګي چې پلاني په کې غلط کار کړی یا پلاني نه د اسلام نه خارج دي، کاغذ انت شیعه وایي او کاغذ انت سنی وایي او کاغه شکل چې سنت برابر او کني برابر، چې څوک کوم زمنګ په میاندو امهات المؤمنین د رسول صلی الله علیه وسلم په بیبیانو باندې بهتانونه لګي لعن تان کین په اسلام کې د صحیح نشته. بیا تعجب خبره ده بس خلک چې شیعاګانو صفت کوي دا خو مسلمانان دي. نو د شیعاګانو روافضو غټ مذهب او غټ عقیده دغه په مذهب کې دا ده چې عائشه رضی الله عنها او حفصه رضی الله عنها
دا دسی زنانوي چې دوی پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې پشي شاسه غلط کارونه کړی دا غوي عقیده ده او لازم دا عقیده نقل کول پکاري چې موږ خو پوه شو کنه دا بعض کسان وي د پلاني درس لمزي د اختلافي مسلې چيلي او د فرقو به خبرې کی په دې فرقو به چې خبرې نه شي ته حق او باطل نشي پیژندې لازم په دې فرقو به خبره کول غواړي او زموږ ډیر مسلمانان خاص کر د پاکستان د افغانستان د انډیا بنگلاديش دوی فرقې نه پیژني او دغه بس دغه یو خبره کوي ټول رونه نو ته څنګه یو دې خبيث سړی ته رور وې چې هغه ستا په مور پسې کنځلې کوي او ته د زما رور دی چې ستا په مور پسې سو کنځلې کوي ستا کوم مور چې ته چې پیدا کدي د سو کنځلې کوي مرګ ته اوسره کې او به دې کنځلې وته کوي چې لکه دې سو چې ستا پلار له دوکور کړي د په تولای کې دغه سره خیانت کړي ته اوسره مرګ ته یو کې دغه بغیر دلو دوس انساني دې سړي سره مرګ ته کې هغه دغه مور ته مخامخ وي چې هغه خیانت کړي د خپل خاوند سره د اوسره بیا هم ګرځي مرګ ته اوسره کې نچې به زموږ دې مور چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي او الله ویلي چې د مسلمانانو میان دي په هغه به چې خبرې کوي څنګه زموږ ورونه کې دي او زموږ ګډ دشمنان دي دا زمونږ غړ دشمنان دي واقعا د افک د واجبه واقعا ده او ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دا واقعا مختصری وایو او ترجمه کوو او هغه کې چې کومې فائدې دي هغه بیانو ځکه چې غټ مقصد زموږ د واقعینه فائدہ غسته عبرت غسته او دا واقعا د امام بخاری رحم الله د کتاب نه نقل کو په کتاب المغازی کې هغه د واقعا راوړی ده او عائشة رضی الله عنها بخبر دا قصه بیانې عائشة رضی الله عنها وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج سفرا اقرع بين نسائه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکړم په سفر باندې تو نو د زنانو په منځ کې به قران دازي کوله فايتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلی الله علیه وسلم معه نو چې چا نوم بروختو ابد رسول الله سره تله دی اولنی جمله کې دا فائدہ چې زنانه زیاتی کول خزي زیاتی کول او ودونه ډیر کول دا ښه طریقه ده او دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده او رب العالمین شروع د دینه کړی د مثنا و ثلاثه و رباع تاسو دوه خزي وکي دریو کوي سلورو کوي د شنو دی چې یو کوي دوه کوي دریو کوي سلورو کوي د شنو دی وی دوه کوي دریو کوي سلورو کوي خو مسله به مخ کې الله دغه ویل چې فین خفتم الا تعدلوا فواحده نکي به تاسو یې ریدي چې عدل بهونه کوي او عدل طاقت په ځان نه لیدونه به یو اصل دا دی چې دوه درې سلور بکې که طاقت نه بیا به یو کې او طاقت بدني او مالی دوانه صرف یو طرف ته نه ګوري چې مالی طاقت شتي ذخیره د بدني دي نه یا بدني طاقت او مالی دي نه نو ډیر خلک دي سي دي ډیر خلک چې دا غوي سره بدني طاقتونه شته خو مالی وسره نشته نو کدا بدني طاقتونه ولا دوه درې سلور خزيو کی نسباله میاش پورې بجون خروانی ځه به دغه نه بعد خرچي دي بیا عدل او انصاف کولی او خاص کر زمونږ په معاشره کې پښتانه چې کوم دي دوی لسړی چې کړه د دویم او د دریم او د څلورم واده ترغیب ورکوي نو یریږي په دې چې زمونږ خلک دویم دریم څلورم واده کوي نو چې کوي نو دغه مقصد دا دی د دویم واده مطلب دا دی چې اولنی خزه به پرې دی د دویم واده مطلب دا دی چې د اولنی خزه بچی چې دا پالتو کې د دویم واده مطلب دا دی چې د اولنی خزه سره پوره تعلقات ختمه یا د دویم واده مطلب دا دی چې د دویم بو کې به دویم سره تعلقات او رابطه ختم کړي د اولی له به ترجیح ورکړي نو معاشره کې دا چلی نظام په معاشره کې چې کله یو عالم ترغیب ورکړي د خلکو چې دویم دریم څلورم واده کې نه اخري موږ د زړه درځي یری چې په دې دوی اوس مخه ته سجاخه جوړي التزام خلک دې سره عادت نه دي نو عدل او انصاف ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر باندې زی نو ځان سره بیبيان بونس دي عدل ته ګور قران دایي به کول چې خپنش یو بکرون غواړي ترازه خو او نور خپکی رسول الله په قران دایي ګور په قران دایي باندې باغونه خپکی چې چانوم بم راوخته دویمه فائدہ په دې جمله کې دا چې رسول الله په سفر باندې سره بیبيان بوي او د مسلمانانو د مؤمن شان چې کوم زی ته غزيزان سره خپل خزه بوزي پای کې ډیر فائدې دي یو فائدہ دا چې د فتنو نه بچي دویمه فائدہ دا چې خزه به خوشاله دریمه فائدہ دا چې د زړه به خوشاله زړه به مطمئنی په سکون می
نو دا کم کسان چې په سعودي کې یا په دوبۍ کې یا په نورو ملکونو کې 3 کاله 4 کاله او 2 کاله او دې ځوانان بګشتي چې 10 کاله یو پکې موږ لیدل و 13 کاله دا چې کوم نه سي پتني چې دوی الله له جواب ورکړي او کدی مسلور 15 کالو په دې منځ کې د په خپل خزبانی شک شي جرده نو د ازمکه عثمان یو کوي نو د خزه خو دي خو نشي کوله په مسلور 15 کالو کې ځکه چې دا غي ځل نشته هغه انسان نه دی ساروي تړلې د بکور کې دغه نه شهوت شتي نه زړشتي نه بیس سم نشته بس ساروي تړلې او د چې په سعودي کې او په دوبۍ کې او په نور ملکو کې څه کول غواړي کولای شي د انډیا فلمونه ګوري ولایذ بالله غلط فلمونه ګوري که غلط تعلقات جوړي د درس اجازه ته غریب دی وخت ډیر شي خلک سوي وخت ډیر شي د جنې وخت نه دی شي د خبرې ته سوچو کې وګوره ظلم او زیاتې دي دا 2 کال زموږ د خلکو خاص کړي 2 کالم زیاتې دي خدای یو عادت جوړ کړي نه خسړې بګاغلې چې 2 کال کیږي او به دا کوم ځوانان چې دونه به بره پراته و دنیا یو بچي دوی د الله نه ویری او رسول صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنهما یو تکړه ځوانو پر رسول صلی الله علیه وسلم په سراغ وی رسول الله زبروجی نسم ټول عمر بروجی نسم او ټول شپه به تهجد کو ځوانو بزاني طاقت لري خانو دو سوي چې سعودي ته زمو ظالم ها مزدوري لازم کړ نه وی الله راضي کو رسول زموتینا تدیس مکو تدیس کار کو چې په میش کې 3 ورځې روزي نه سکه یا رسول الله دین زیات زور دی په ما کې نو به دې کار کو چې په هفته کې 2 ورځې روزي نه سکه پیرو جمعرات نه سکه یا رسول الله دین زیات زور دی په ما کې نو به دې کوا چې یو ورځ بوزو یو ورځ روزه کوا ولی و استاد جسم پتا حق ته استاد بچو پتا حق ته استاد خزي پتا باندې حق ته نو دا ټول حقونو خیال وساتي و دې ذکر رسول الله عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنهما د مزدورین منه کوي کنه د عبادت ده د رجونه او د تهجدونه ولی ځکه چې استاد خزي پتا حق ته استاد بچو پتا حق ته استاد بدن پتا حق ته کوس رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ یې لیدلې مونږ ته وسیله چې خزور ور کوي 2 کال کم دي 3 تیروي سلور تیروي حلال رزق ګټلو عبادت ته کنه ولې د شپې تهجد کول عبادت نه دی روزي نه عبادت نه دی چې صرف د یو حدیث مونږ یاد کړی چې حلال رزق ګټل عبادت ته د الله نه ویریږي د دې خزو حق دی د قیامت ورځ به د غوی لا سونی تاسو د ګریوان هر یو خاون د الله سبحانه تعالی ته ودري فیصله به الله کوي محکمه به داغي او ګریوان به دی او داو به د زنانه کوي چې الله د زما حق نه ادا کړ نو په دې خوشحالي مکینه زنانه چې کې ملي زنانه په دې زنانو کې دا ماده چې دوی کې شرم او حیا ډېرې به زمونږ د علاقو زنانه چې دي ماشاءالله غو کې به دا ماده ډېر زیاته ده چې هغه بالکل د خاون سره دا خبره نشي کولای نه د خواخ خر په مخ کې کولی د دین د نتیجه مرو باسي چې ګوره دا راځي ده صفاتونه کې رب زمون کورول خو ماشاءالله د سره سنوي که زلس کلم کېنم سنو ترې دې ځنه خبرې جاسوي الله خو په علم دې کني چې هغه سوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د زنانه ګوره jihad لروان دي ګوره ها بل ظلم نه روان مزدوري نه روان رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره څنګه روان دي ویني بتويږي جسمونه به ټوکړي ټوکړي کیږي خلک بمړ کیږي او غټ حل به جوړي پاګه کې رسول الله سره بيبي وځي او موږ مزدوري لري پای کې موږ خزه نه راوړ یو دا ویزه ساتل نه شم دایسي باندې جوړ کړي به کبل دغه مشي د ویزه ساتل شم زمامور بل اجازه نه راکې الته نور نه ټولي پالتو خبرې دا ګور یوم شری وزر نه نو زنانه د ځان سره بوه په سفر باندې د یو خه طریقه ده د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه او په دې کې د فائدې کې چې ما ذکر کړ فاقرع بيننا في غزوه غزاه رسول صلی الله علیه وسلم یو غزوه له تو غزاله نو قران دازي وکړه او دغه غزا د کوم چې عشره ذکر کوي د ته وي بنو مصطلق او غزوه المريسيه دون مونږ دي او دا په 15 هجری کې دا واقع راغلی و په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله قران دازي وکړه فخرج فيها السهم نظام نمروت
فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما انزل الحجاب. زید رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وته او حجاب نازل شوی. حجاب نازل شوی څه مطلب؟ پر شوی د دین مخکې پرده لازم نه، بیا الله سبحانه وتعالی دا پرده لازم کړه او امر وکړو شروع د رسول الله د بیبيانو وکړه چې پیغمبر خپل بیبيانو ته وایي، خپل لونو ته وایي، د مسلمانانو دي زنانو ته وایي چې په ځان باندې د غټي غټي صادري نه دی رواج. عائشہ رضی الله عنها چې دا غزا چې په کوم وخت کې کېدنو حجاب لازم شوی په هغه وخت کې. سبحان الله د خبرې ته مسوس ته لکه اوس د جنگ واقعه بیانې دي ته به څه ضرورت دی چې حجاب لازم شوی؟ رسته بدی بار کې بدی باندې بهتان لګي دا ول نه وي چې څنګه په ما بهتان لګي او حجاب خو لازم شي، ما خو به حجاب اچو د منافقانو باندې رد دا ول نه. د عائشہ رضی الله عنها په هدا چې دومره په زنانه خبره شروع کین په اوله کې به کې ګوره حجاب په دغه وخت کې لازم شي. فانا احمل في هودجي نو زما د پر په خبره دي زنانو د پر دي شي په دې اوخ باندې پاسه کوم کی جاو چی په دې باندې شي لرګونه او د کپړونه یو ډولې چې موږ ته موږ وای دا به جوړ شي، یو چت به دې شي جوړ کړه او دې د عربي کې هودج وي او په دې کې بدن د زنانه کې ناشته او په غیب له پاسه پرده پرته په کوم وخت کې چې حیا وا او واست الله حیا وبخیره خوا په کوم وخت کې چې حیا او شرم وو په هغه وخت کې به دي شي وا او واست الله حیا او شرم وبخ ناغو به دي شي د زنانه پر بدای او زیو پای باندې له پاسه پردې وي چې د سوکوینې نه یزو به خپل هودج کې چې دي کسانو ببوم یعنی په اوخ باندې بسوره او خبروان کړه وو حتى اذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه کله چې رسول الله جهاد نه فارغ شو وقف على او واپس شو ودنونا من المدينه ومدينه ته موږ راورسیو نو رسول الله سم وی چې د شپې زو د شپې د اعلان کو وی چې زو د شپې رسول الله پاسه एकदम وی چې زو نو یزم په دغه ټیم کې را پاسې دم او د لخر نه لګوا وړېدم. فلما قضيت من شأني کله چې ما خپل قضاء حاجت پوره کو خپل حاجت مې پوره کو نو زه واپس په لخر بسراله فلمست صدري نو ما په خپل سینه باندې لاسو فاذا عقدي من جزع الظفار قد انقطع. د ظفار علاقه په یمن کې علاقه چې دا غزي خپل امیل چې هغه زما سره وو هغه چې د زمانه ورکشو فرجعت نو زه واپس شم فالتمست عقدي نو ما چې زه د امیل وګورم. بعض علما سبحان الله د علماء ولله ډیرو چې دماغ ور کړی بعض علما چې د حدیث شرح حکیم دلته لیکلي وي دی جمله کې دا فائدہ ده چې کله دیم د دنیا غم راوستونه سم مصیبت به ته جوړي کدی په دغه ټیم کې د امیل د غم پر خو دی وي دا مخ قصه بوته نو راغله خدای امیل غم وسره نو مخ کو ته دغه ټکی سره دا دلیل له بده چې هر سړی چې د پیسو د دنیا غم وسره دغه ټی ځاخي جوړي. بعض علماء ته فائدہ راو باسي. فحبسني ابتغاؤه نو زبد امیل پسې ګرځیدم را ګرځیدم داغه د لسلیټ شو ماته ملونه شو اقبل الرهط الذين كانوا او هغه کسان یوسو کسان تقریبا یولس دولس یا دیارلس هغه کسان چې زما د هودج او زما د اوخ بوره بودره دوی کار ناغو زما کوم اوخ باندې چې هودج پروت هغه روان کو او هغه دا ګومان کو چې زبه کې دنه یما او خبر نو چې دا خالی. وكانت النساء اذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم او په هغه وخت کې زنانه چې وي د سي غوخه په ډیرې نه وي د زنانه به د جسم نه نری وي ولی وی ځکه چې په هغه ټیم کې هغه د خاص خوراک نه کو خوراک د زنانو کمزور او نه کمزوري خوراک د لسبه د زنانه غټې دي نه نو هغه ته د عجیب خبره نه ښکاری ده بلکې دا پته هم نه لګیږي چې بدا بګد نشته او کنيشته روان شو. او اذا كنت جاريه حديثه السن او زه یو پیغله جنیوم چې عمر مې کم نه دی خو وزن بیا ډیر کم ناغو ته بالکل اندازه نه لګیدل. فبعثوا الجمل وساروا بسغو روان کو روان شو
ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش، او زه عامل لا تملو شو لخر نه تلو زه چې کله باغو بس واپس رالم نو نه ایسو کوم نو نسو کو چې ماته سویلې نه سوق دي شو چې زما خبره اورېدله، بلکې هر څه خالی پراته. او الله سبحانه وتعالى امتحان د رزي په مؤمنانو باندې دغشه چې کله زلاله مرسه خالی پراته ما قزيت ورلم فتيممت منزلي الذي كنت فيه، اقبل بالضبط اقزيلان بكم ځکه جزاوم او دا ګمان مې چې قوم ته مخ کې پته ولګي چې دا موږ سره نشته نه، غو به زما تفوسو کې را واپس وراشي. فبين انا جالس في منزلي زوی ناس پر خپل ځکه زناسته ومه چې سترګې خوب را باندې زور ور شو، سترګې مې پټې شو په انتظار کې داغه سترګې ورلې. نو وكان صفوان ابن المعطل السلمي قد عرس من وراء الجيش. الله اکبر. الذي امتحان ته ګوره چې دې شاته پاتې شي او دې به پاتې کېدو شاته دې لپاره چې دبه چې لخر بلړ نه دوه به کتوره کېدو چې سامان خو چانه نه پاتې شي. دا و قانون او وسم چې کله خلک روان شي وسړی کوز کوي ته ګوره د غزي کې صفات خو نه دې به صفوان ابن المعطل رضی الله عنه دې پاتې کېدو شاته د دې لپاره چې وګوري چې صفات خو نه نه هغه ته پاتې شو چې کله سحر شو نو زه ولیدم فرأى سواد انسان نائم، نو هغه یو تور انسان ولید جوړه تور باندې پردې کړي ده. فاتاني فعرفني حين رآني، نو کله چې په ما بس راغی نو زه و پیژندم چې دا څوک ده. سوال دلته دی چې څنګه و پیژنده؟ ها دې نه پردې نه مخ کې لیدلې و، د پردې د لازمي دون مخ کې لیدلې و. هغه خپل هغه وی وقد كان يراني قبل ان يضرب الحجاب عليه، دا حجاب د پرس کېدو مخ کې هغه لیدلې. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، وکله چې زما خپل راغی نو صرف دقه وی انا لله وانا اليه راجعون. دا وغټ مصیبت د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي باندې شوی دي ځکه یو فائدہ غدا ده چې دا انا لله وانا الیه راجعون ګور صرف مرګ پورې خاص نه دي. الله سبحانه وتعالى الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون، کله چې هغه ته مصیبت ورشي هر قسمه مصیبت چې ته ضروري چې ته بدا انا لله وانا الیه راجعون. زموږ د خلکو ته چې وې انا لله وانا الیه مړلس دا او چې دې شي دی پلانې الله دې وبخي ها نیول مرشه دې لکه دا بخانم په مړي پورې خاصه او دا چې استرجاع او انا لله وانا الیه راجعون دا په مړي پورې خاصه دا غلطه خبر. هر مصیبت وړکه نری مصیبت باغی باندې بم انا لله وانا الیه راجعون. ویغه دا خبرو کړه نو یې د په دې استرجاع مې را پاسې کړې چې انا لله وانا الیه راجعون یې را پاسې. فخمرت وجهي بجلبابي، نو ما خپل غټ صادر چې ټول کوم ابا په دې مخ باندې رواچ. په دې کې دا دلیل دی چې خزله مخ پټول لازم دي. هغه علماء باندې رد کوم چې وي مخ پټول غوړي دي خو لازم نه دي چې مخ د واضح دلیل. خو دې ته ګوره والله ما يكلمني كلمه ولا سمعت منه كلمه غير استرجاعي، بالله مې قسمي چې نه ما سره خبره کړې ده او نه ما بغیر د انا لله وانا الیه راجعون لا ودغه دخلینه سوریدلی حتى ناخ راحلته، تر دې چې د خپل سورلې کېنه ولا د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي او د رسول صلی الله علیه وسلم صحابي دي د کې دي چې د بزړه کې باقي ته سره شي. موږ چې مسلمانان دي هغه واقع به تاسو ته دي چې کله صفیه رضی الله عنها رسول الله بشراغلی او رسول الله په اعتکاف کې نو دوه کسان په لاره بر روانو د انصارو د قبيله نو چې کله هغه ولیدو چې رسول الله سره زنانه نهسته هغه په تهدید کې شو او دا غو نیت دا چې موږ په تهدید کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خبره کوي صدقه کوي زموږ د لاسه په دې کې څه خلل رانه شي. نو رسول الله صلی الله علیه رسلکما رو زید زما خزه د صفیه نو مولم واغست نغو یا رسول الله سبحان الله الله رسول توسوي
موږ به تاسو باندې دغه شک نشو کولای خو موږ دې لپاره نه یو تېز شوي چې لکه یعنې موږ وایو چې رسول چې د پردي زنانه سره ناست موږ به دې مخکې چې ستاسو موږ ته پته راځي رسول صلی الله علیه وسلم داسې کار چې کولی نه شي نه د هغه بیبي دا کار کولی شي رسول صلی الله علیه وسلم صحیح ده ستاسو خبره صحیح ده خو ما دې لپاره وضاحت وکړو چې دا شیطان د انسان په رګونو کې داسې ګرځي لکه وینه چې ګرځي د دې نه چې شیطان ستاسو په زړه کې نور څه واچي او دغه شان دلته وشو چې شیطان د خلکو په زړونو کې خبرې ور واچولې نو ما دغه یو خبره نه حتی انا راحلته د خپل سورلي کېنول فوطئ على يدها نو د هغې د مخکې لاسونه مات کو او بالکل کېنول فرکبتها چې زه ورته به خپله وخېږم نو زه ورته به خپله وختم فانطلق یقود بي نو روان شو او پړی نیولی دی او زما نه مخکې روان دی او زه پسې شاته یم حتی اتینا الجيش بعدما نزلوا نو کله چې موږ د لښکر غزې ته ورسېدو نو سخت ماسپښین کله چې نور بالکل د اسمان په دې منځ په دغه ټیم کې موږ ورسېدو فهلك من هلك في شأني نو بیا د دغې نه بعد زما په باره کې ډېر خلک بیا تباه شوي دې نه بعد بیا واقعه شروع شو عائشہ رضی الله عنها چې څوک تباه کېدو هغه بیا د دې نه بعد تباه شوي څنګه تباه شوي دي وكان الذي تولى كبره عبد الله بن ابي بن سلول او د دې بهتان او د دې کار مشرتیا چې چا غستې ده هغه عبد الله بن ابي بن سلول لعين منافق راس المنافقين کله چې هغه دا خبره ولیده چې دا روانه د صفوان سره پښداري کې په دې لښکر کې دا خبرې شروع کړي دي دا سره سکور او دا چلته پاتې شي ول یاد بالله نه دا په قص پاتې شي دا او د دې په صفوان سره سب تعلق دا خبره په دې کسانو کې خوره شو منافقینو دې خبره سم یو دغه ورکو او د منافق سړي کار یې دي سي خاص کر د کور په مسلو کې منافق سره ډېر ګرمي دغه ډېر بے غیرت سړي چې خلکو د کورونو خبرې کوي د سړي باز قسم به ډیرو کې نه شي وې دې پلاني د خزې چې د دروازې کې ولاړې او د پلاني د خزې چې څوک په دغه طرف وړي او ته ګوري د پلاني د خزې ماته دي څه کوي دا ډېر کچې انسان او د منافق ځکه چې مؤمن دا کار نه کوي او هغه د چا په خزې کې غلط کار ویم نه کنه مؤمن هغه د دې سپایل په سړي بسیږي چې زماروري ما دې خبرې دي نو باقي ته بیا خپل کور کې تحقیقاتو کې چې دې څه خبر خو چې بهر ته سو خبر نشي دا د مؤمن شان منافق په پیسه خبرې کوي د کور د چا په کور مبارک خبرې کول دا ارذل المنافقین دي په منافقانو کې لاندینی درجه ولا منافق ته چې چا زنانه دي او چا خور دي چا مور دي نو منافقان خو دې خبرې دغه ورکو بیا خاص کر ابو رسول الله ایمان خو نه راوړي او په خلی ایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دغه وسره دښمنی ده نو لازم به اوس دې خبرې لدوی خزور ورکی او دا خبره به خګرمي نو وی چې عبد الله بن ابي بن سلول بدی کې چې ډېر دغه واغسته فقدمنا المدينه نو مدینه ته ورسېم ګور عائشہ رضی پته نشتی ګوره چې به خلک دا خبرې کې دا خو دا واقع دا ورسته بیانې نو راغی ته بدی ټیم کې پته نشتی چې خلک دا غیب مبارک سوي وی موږ مدینه ته ورسېم فاشتكيت حين قدمنا المدينه شهرا نو یوم ايش دنا جوړو سفر نه جوړو بس په کور کې پرته والناس يفيضون في قول اهل الافك ولا يشعروا بشيء من ذلك وخلق په مدینه کې لګي دا خبرې کو زه هیڅ نه خبره په کور کې پرته ما او خلکو غټ غټ خبرې کړي وی چې یو خبره و چې دې زه په خپل مرز کې شکی کړی وم نور زه نیم پوښي او کومه خبره و اني لا اعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حين اشتكي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مینه ماته نه ښکاري د کوم چې د دینه مخکې بو کله چې زنه جوړ شو هغه زما سره ډیر مینه محبت کو په دې جمله کې دا فائدہ ده په دې جمله کې چې د خزي او د خاون په منځ کې د مینه محبت رابطه او به چې خزنه جوړ شي بیا به د خدای سره مینه محبت نه کارلی چې کمزوري ده و چې انما يدخل رسول الله صلی الله علیه وسلم فيسلم ورسول چې کور ته نه وته نو سلام به واچو دغه دا فائدې چې کور ته ورنو سلام باچې دا خبرې بنه کې چې بخزو باندې سلام نه اچي ثم يقول كيف تيكم نبي بدا خبرو کړه څنګه یې خي
فذاك يريبني ولا اشعر بالشر. دې خبرې چې کړو چې ما لري نه د پوسګي ته څنګه او دغه بهر چې کوم شر خلکو جوړ کړو دا غینه زنوم خبر. حتى خرجت بعد ما نقهت وخرجت معي مصطح. ويورز روته مد شپې قضاء حاجت له او مصطح ما سره روته. ولا نخرج الا ليلا او موږ د شپې وته قضاء حاجت له موږ بهر ته د شپې وته. ګور په دې کوم دلیل دی د پردې دې کوم دلیل د پردې دی. وذلك قبل ان نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. دا واقع دا وخت نه مخکې چې لکه موږ د قضاء حاجت د زینې د کورونو په خوا کې لنو جوړ کړي او خلک به سحرات تلو زنانه به د شپې وتی بیا. وامرنا امر العرب الاول في التنزه وكنا نتاذى بالكنف ان نتخذها عند بيوتنا. او موږ دغه په خانو عرب عادتو دا قضاء حاجت د زینې زموږ د کورونو په خوا کې خو هم نو ځکه چې دې به ګندګي جوړوله زمونږ د نو خو بین بمو مرزونه ګندګي هر قسمه ده به کنو زمونږ خو هم نو ده نو موږ د شپې وته. فانطلقت انا مصطح. مصطح چې ده روانه شو او مصطح چې ده د ابوبکر صدیق رضی الله ترور ده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ترور ده. د عائشہ رضی الله عنها سشوا نیه کی بلری رشته کې دغه نیه کې د پلار تروي وي موږ وځو یوځه. نو موږ چې کړه خپل دغه فارغ شو او واپس روانو. فعثرت مصطح في مرتها. نه دغه د صادر چې دغه د خپل ته وختونه هغه راولې ده. نو چې څنګه راولې د وجه تعيس مصطح ته الله ذلیل کی خپل زوی شي خیر وکړه. اوس د مصطح په صادر کې څه کار دی؟ نخپه وخت راولې دا خیری چاته وکړي مصطح ته وکړه خپل زوی ته وکړي. وي ما ته چې بئس ما قلت سبد خبره دی وکړه. اتسبين رجلا قد شهد بدرا. دې سړی ته خیری کې او بدر دی چې هغه ګوره په بدر کې شریک شي. وری دا خاص خبره وکړه. بدر ولا خاص میزه ده الله سبحانه وتعالى غو ته ویلي رسول صلی الله علیه ویلي او بدر ولا تر ښکار شو دی او ته ویلي چې څه چې کوي دنه بعد هغه کوي ما تاسو بخیری. نو مستحب پاغو کې بخلې شعر ما ته دا خبرو کړی چې ته بدر ولا سړي به څنګه وی ما ته وی چې ها تاسو سنې دی ورېدلی وی ما ته دې چې تاسو سنې ورېدلی وی ما چې ورې د څه ویلي یو ټول خبره ما ته وکړه چې افک کوم خلکو چې بهتان جوړ کړي دا هغه ټول خبره ما ته وکړه. فزددت مرضا الى مرضي. نو زما مرض خډیر شو. یو زنانه یا کوم عمر زنانه یو پاکه زنانه چې هغه چته دي چې سوچ نه دی کړي وګور همیشه ګور دا پاک انسان باندې چې بهتان ولګي د ډیر خپکی او دا کوم شړې چې دي وران غونت کی نه دې په دې کې سو باندې نه خپکی. اوس په کمپنی کې چې کوم شړې رښتینی او چې ته د منیجر یې څنګه تغلا کړي دې په دې خبر باندې څه خپکی او د تحقیقات کوي او تر دې چې دې ته به کوم راځي شوې زې د کمپنی نو زم خدا زما پر ذلت ته چې ماته تغلا کړي خو کوم شړې چې غلاګانی کوي کباب څخه ډیر خبرې کوخه په دې باندې صدقه نه کوي. ناغوي چې زما د مرض سره د خډیر شو یو چې مرض زما ډیر شونو. فلما رجعت الى بيتي فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رسول سم کوړه چې کله زرانه رسول سم راغی سلام واچو وی ماته یې کیف تیکو تاسو څنګه خې سبحان الله رسول سم د اخلاق الله ته سوي وانك لعلى خلق عظيم. هغه ته پته ده چې زمان خزي وبرګي دا خبرې کی خو هغه ګوره خپل خېسته سنې دی ویل. یو میاشت تیر شو رسول صلی الله علیه وسلم خپل بیبینه تپوسم نه کړي چې دا کارته کړي کنه نه کړي دی واقعي ته خبرې کني او دا غي باوجود راځي دا غي نه تپوسم کوي او مونږ چې کړي د ټلیفون ملو کو او د زنانه غ ټلیفون چې ضرور وچت کیږي د بل څه خپل وچت کې بس بیا بس شو بس واضح شو چې زما د خځې پلان سره لین او خلاص طلاق نامې به سوچ کوي او د وهله او د جنگ جګړې سوچ کوي چې رسول سم تو ګر دي د اخلاق وي چې دومره غټه مسله جوړه شوې او رسول صلی الله علیه وسلم دغه په تحقیق کې لګیا دی او غزنانه ته هغه ته سنې دی وي ما ته وی چې څنګه وي ما ته چې زخم خو اتاذن لي ان اتي ابوي
که تاسو مله اجازه راکوي چې د پلار کور ته لاړ شي. په دې کې دا دلیل دی چې زنانه چې وزیره کور نه دا به د خاوند ته پوس کوي. خو به اشکال پکې درځي چې کله دوی قضای حاجت لوتونه په هغه ټیم کې ورې د رسول سنت ته پوس نه کو. هغه ضرورت دي چې قسمه ضرورت په دې کې د خاوند اجازه غوښتلو ضرورت نشته چې دې ضرورت اوس پلار کور ته زی دي که لازم د خاوند نه اجازه تاخلي. وی ما په دې سره کې دا وی چې رسول الله اجازه راکړي نو زه به د مور پلار ته پوښتنه کوم هغه ماته رښتیا خبرو کې پوره چې دا څه خبره ونه ځکه زما مور پلار دي. فاذن لي رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله اکبر سمون خو له اخلاق په دې موجود له اجازه ته مور کې سید لاړ پلار کور ته لاړ او زمون چې هر څه برابرۍ تعلقات خبرابرۍ او خزه وی چې پلار کور ته زم بیا هغه جدا یو جنگ یو دغه چې تیر شي کال خو ته تلی اوس بیا زی په دومره سختو حالاتو کې عائشہ رسول الله رسول الله تاسو یاد راکوي زم پلار کور ته وی زلاړ شي خبره الا فجئت ابوي زلال بخبر مور پلار بس فقلت لامي اول بمور بس ورل دا دلیل دی چې زنانه غالبا په مور بيزي کې دای سره دراس خبري او د الک سره دي خبري چې هغه د مور ځنی شي کولای هغه غالبا د پلار سره لګي نيزول به د مور په سره موت يجي يوم متى ما يتحدث الناس يموت يجي خلک څه خبري بما ته يجي يا بني لور هوني عليك ورور پسند یعنی صدقه مره ولا اورورو نه جوړه بخډيره شي او بس غلی شي او ماته دوي باغټین کې فوالله لقلما كانت امراه قد وضيئه عند رجل يحبها ولها ضرائر وماته وی چې ګوره لور همیشه چې جنیخ کولی خاون په مېنی او د خاوني نوري خزيمي نو په دې سي حالاتو کې لازم په دې باندې سنه خبره چې راغی کی خلک په کې لازم دغه جلته به خاون مېنی د زنانم خولي تکړی په دې جمله کې دوه درې فائدې یو فائدہ ده چې بچي چې مور پلار له مسله ویسي نو مور پلار به دغه جواب دي نور کې بچو په دغه کې څنګه ولې زور کې او زدا یې څه کړی نه دې چې د مور پلار به ورغلې د ته په دنیا کې د یو ځخکاری چې د زه سکون ولا زیدي اشرف المخلوقات محمد صلی الله علیه وسلم دا ګوره دغه د کور نه له بچا بسي امور پر بسي او چې هغه سره د مسله پارم کړو هغه د دوی نه زیات مهربانه هغه دوره مهربانه چې دوی سخت حالات کې د سویل نه دي او ته پوس وېمو کوی څنګه خې به له اجازه ته مرکو ناغه د ابوبکر صدیق او د عائشہ د مور نه هغه زیات مهربانه خو دې ته د مور پلاخ کاریدو نو کله چې پتا به چې تاسو زوی شي استادور شي خپل یو مسله واوره بیا هغه د لاسکه بیا دغه وسلو چې دغه دانه چې ته به الټه دغه مسلې د دې څنګه دا ولې او لړکیږي او زور کېږي زمانوم دي بدنام کو ټوپک را لمه وجنه دا قیسی ده د مور څومره خوګه خبر وکړه چې نه خیر دې چې کیږي دغه زنانه سره چې کله خاون په مېنی او دا خبره سیده سبحان الله زموږ په معاشره کې دي چې کوم زنانه باندې خاون ډیر مېنی او دا زنانه کاردار او تکړی نه لازم د خزي په دې په سچل جوړي چې د خپل خاون نه ولزله تورکی او دا خاص کر د خپل خپلوان بلکې تر دې دوه عجیب معاشره ده زمونږ ده چې رور به کوشش کوي بیا به رور پورې منخته چې د اوس د زنانه د پری په دې چې د زنانه نیکه ده د زنانه خده د انسان عزت جوړ کړي نو موت ده زما مور ماته دا خبر وکړه موت چې سبحان الله تعجب مې بدیو کې چې لکه او ما د مور ته پوښتنه کوم چې مور خلکو دي سی ویلي نو هغه دا خبرو کړه ما ته پته وي چې خلکو خبري کړي ځکه هغه ما ته دي سی وی نو ما وی چې سبحان الله تعجب په وخت خلک سوي سبحان الله دې دا یو دلیل وقد تحدث الناس بهذا ولخلکو دا خبري کړي دي جو فبكيت تلك الليله نو په دغه شپه باندې ما ټول شپه وجره حتى اصبحت لا يرقى لي دمع ولا اكتحل بنوم اوخي داسي اوخي رواني وي زما او سترګي بندیدنه خبره لنه ثم اصبحت ابكي سهر شو زجارم ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب واسامه بن زيد او رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد او علي بن ابي طالب تواضع کوي تاسو راشي
حين استلبث الوحي وحي ډیر لیټ شو وحي ډیر شو ورځې پکې وړي د رب العالمین د کارون ته ګوره کله غوښته په اول ورځ ویل شو کنه چې ویل شو کنه دغه امتحان دا طرف پکې ګوري او بل طرف پکې ګوري کوم چې دا خبرې کوي په دې کې یو فائدہ ده چې الله سبحانه وتعالى امتحان په نیکانو خلکو باندې سخرج دویم ده چې رسول الله صم په علم الغیب باندې نه پوهیدو او که پوهیدې هغه به ډایرک ویلوي چې زما به د خزم د خلک اسی بوتانو لګي دي شوم نه لري ډیر شروع هغه څه ته انتظار کوي چې هغه په علم الغیب باندې پوهیږي په دې کې خو واضح رد دی بریلیانو باندې خو کله غوي سره عقل وې کچرته دا غوي عقل وې خو عقل وسره نشته عقل وسره نشته ګوره واضح دلیل چې رسول الله سره علم الغیب نو ورسول الله سره د دوه تواضع کو علي بن ابي طالب سره به زید دغه سره مشوره وکړه یستشیرهما فی فراق اهله او مشوره به دي کوله چې دا واړه پریدم او کپرین نه خپل کور ول پریدم او کپرین نه په دې کې دا فائدې چې مشوره کول رسول الله څومره اوچت انسان دی هغه د مرګرو سره مشوره کوي فاما اسامه بن زید نو ولنه کې اسامه بن زید نو هغه خبرو کړه کوم چې هغه ته معلومه و چې ما سندې کړي نه هغه وی چې یا رسول الله هم اهلك ولا نعلم الا خيرا یا رسول الله استذكر ولدي او دوی باره کې موږ صرف خبرې ورېدلې دوی دې ذکر نشي کول دا مجدا کا دا اسامه بن زید رضی الله مشوره د علي بن ابي طالب رضی الله مشورې ته وګور وی یا رسول الله ته اوس مسله نشته څه مسله څه کمه غوته ته نشته والنساء سواها كثير وخزي ډیر شي نوري دنیا خزي دي کې د دلیل علي بن ابي طالب چې سخت مشوره ورکړه دي کې دلیل چې علي بن ابي طالب رسول الله ډیر سخت مین دا ګوره دغه غیرت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره دینه سو غلط تغنی شي غسته خدا غدا ډیر غسینه او د رسول الله سره دغه مینې نه غدا خبرو چې رسول الله بس پرې ده دنیا خزي اګنی تاسو ته پوښتنه کوي د بریره نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بریره تاسو کې تراشه وی تاسو د دې څه خبرې لیدلې د عائشہ نه کې چې انسان په شک کې چې وی بری ہوتی چې په هغه رب مې د قسم چې تیرا لګلې ما خو بدی باندې سن دي دلی چرته او پاکه زنانه او چته زنانه ها دغه د چې عمر کم دی وړه چې به واقع کله هغه به د شپې چې کولو کې خودو چې د بيزي براله هغه وړه به خوړو یا مثال کې چې ته چرګانی دا براله وړه به دا خبره ده خو عامه خبره او دام دې راځي چې عمر کم نو د کور په کارونو کې تجربه دومره شلې زنانه چې څومره عمر زیاتې د کور په کار کې تجربه ډېری صرف دا خبره مې فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم علی المنبر رسول الله منبر ته وخته خمي زیات شو اجازه تاسو اندازه لګولې چې د ډیر شوري رسول الله څنګه تیری کړی چې کله انسان ته د کور دي شي مسلې ډیر سخت ورځ رسول الله تیری کړی اخر کې منبر ته وخته او دی وی یا معاشر المسلمین مسلمانانو من يعذرني من رجل قد بلغ اذاه في اهل بيتي دا غسلینو ما سوق خلاص کی چې زه دومره تنگ کړم چې زما کور ولته خبره رسولې نو رسول سم تنگ شو او دلایل وته چې ښکاری شو رسول په خپل بیبي باندې یقین دا خبر رسول سم وکړه فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا ما خو خپل کور ولا بارک چې دې خبرې نه اورېدلې نه مې لیدلې خو ډېر پاک خلک دي ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا او اكم سړی چې دی صفوان رضن هنيك سړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې سوی وما كان يدخل على اهلي الا معي او کله چې زمون کور ته راتونو وې زه به سره ومه چې یو زمون کور ته نه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کور باندې یقین دی فقام سعد بن معاذ رضی الله عنه سعد بن معاذ رضی الله عنه سعد بن معاذ پیژنې کې کوم صحابي دی د مرګ سره عرش خوځیدل او یا زر ملائک د جنازه کې او د اسمان دروازه دي دروازه د کولاوشي چې مخ کې چاته نه د کولاوشي په خندق کې زخمی شو به ورسته جری اقا زخم د لاس او پات شو سعد بن معاذ رضی الله عنه پاسه ازمری دی دا ګوروت چې پاسه وانا اعذرك منه يا رسول الله زيد دمكم ته پیغمبر ان كان من الاوس
کله د اوس قبیله نه نو ضربنا عنقه نو دغه سر بوال وزو وان كان من اخواننا الخزرج اکه په دې بل قبیله کې د خزرج کې دغه چې انصار دو اوس او خزرج و دې اوس خبره کوي دا اوس خو زمون د خلک دي دغه پټکه بدلې سټو او خبره بوله ختمه کوم د خزرج چې کوم خبره ده هغه به موږ ست امر انتظار کوو چې تسوي هغه وکړو. فقام سعد بن عباده رضي الله عنه. سعد بن عباده دا یو غټ مجاهد انسان دی پاسه وهو سيد الخزرج او د خزرج مشر نه چې کله د پاسه وکانه رجلا صالحا عشر دا ډېر نیک انسان اول نه وګوره صفای وکړه د سو نیک انسان ولیکن استهالت الحمیه بس په دغه ټیم کې به د قبیله دغه پر پاسه دغه شی انسان کمزور یګور صحابه دومره اوچتي خو بیا په ملکه انسانان دي دا قسمه حالت په غوبه راځي. فقال لسعد بن معاذ نو سعد بن معاذ ته وی کذبت لعمر الله دروغجن انسانیت ورچاته سعد بن معاذ ته او چې لګي دا سوک سعد بن عباده او دا دوانه سعدان چې کوم دي سعد او سعد دا دوانه د الله دین زمرید او چې صحابه تیر شي خو قبيله جداد لا تقتله ولا تقدر على قتله نه وجل شي او نه به دوم زور شتي چې ته زموږ مخ کې وځي تا ته وګوره وجلو ته وګوره ته زموږ د قبيله سره وځي و دې وګوره د دومره به خپل قبيله کې دا وشي چې دا مسله یې د کې دي چې سره پر رسول سم پورې خاندلي هغه بیبي څنګه کړي نو به تاسو دا خبره کې چې ته نشي وځلې خدا حالات په انسانانو باندې راځي لکه ابو ذر غفاری ته نور صحابه ته وتم دي قسمه حالات راغلي. فقام اسيد بن حضير اسيد رضی الله عنه پاسه او دا یو چت صحابي او په جهاد کې ډېر مشهور انسان او دا د سعد بن معاذ د ترزو نه د پاسه د سعد بن عباده ته وی کذبت لعمر الله لنقتلنه دروغ دی وی او قسم دی زمون چې دغه سره به وجنو فانك منافق تجادل عن المنافقين تم منافقي او د منافق خلکو دفاع کوي عشر دنوي چې نو دي دوه قبيلو کې وي دا خبره ډيري شوي حتى هم ان يقتتلوا او نجدو چې یو بل سره جنگ په دغه ځکه شروع کړي ورسول الله صلی الله علیه وسلم قائم على المنبر او رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر ولاړ خپل مسله کې سوچ کوي. فلم يزل رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش کوي حتى سكتوا وسكت نو داخلكم غلي شو رسول الله صلی الله علیه وسلم غلي شو او خبره په ځواني پاتې شو مخکې پیسې ونه شو یالته به خبره شروع شوه څنګه زمون کسان وځنو څنګه دا خبره وبكيت يومي ذلك وبدغ ورز من طول رجل الى عشرة لا يرقى لي دمع ولا اكتحل بنوم نوخك ودري او نه خوب مال راځي. ثم بكيت ليلتي المقبل بيد غرروان شفم طول شفه وجله لا يرقى لي دم ولا اكتحل بنوم نه الخبرته نموخك ودري دي او زمان مور پلار ماته وی چې دغه بسته د زړه وچی هغه غلی کوله. ابو بکر صدیق رضی الله عنه الله اکبر د امتحان څومره اوچت انسان دی ابو بکر صدیق رضی الله دویم انسان په دې امت کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې هغه ابو بکر صدیق رضی الله اخري عمریان دی چې د سقي صد خګور مؤمن صابر انسان د صبر کې حالات وز ابو بکر صدیق رضی الله عنه الله ولا لقب ورکړي د صدیق په دې مسله کې غریب اریان شوی چې داخله کولی زما به لور باندې د بهتان لګیو دا سو وخت دغه خپل لور نه خبره جدي ذکر نشي کول ځکه چې لوی کړي چا ده ابو بکر صدیق او ابو بکر صدیق رضی الله عنه تربیت ورکړي او بیا الله غوړه کړی ده د رسول سم د پر او د مخکې او ته خول د جبرئیل علیه السلام رسول ته جدا بستا خزي خنوي فبينما هم جالسان عندي نو هغه ما سره ناشو د قشن وانا ابكي وما جړل استاذنت علي امراه من الانصار د انصار قبيله او زنانه رااله اجازه د وخت جده درته شم هو ته اجازه نو ما سره کیناسته بجړاش او د زنانه دي زنانه کمزوري یو زنانه چې بل زنانه ویني دغه غم هغه کوشش دانه کوي چې دغه غم کم شي بلکې دغه سره شي په جړا شي دغه جړام خډیر شي دغه غم چې دغه خډیر شي دغه ما سره کیناسته بجړاش ومن دغه شناسو دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس نو سلام وچو کیناستو ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل
او دا هغه وخت نه واله دغه وخت پر رسول چې ما سره ناس نو د کوم وخت نه چې دا خبرې وې شي او یو مې شي و چې زما په باره کې وحي نه راتله نو رسول صلی الله علیه وسلم خبرې شروع کړې او به دوی اما بعد عائشه دې کې د رسول صلی الله خبرو ته ګوره مسلمان چې دا خبرې ووري نه په دې سره باندې صبر شي کیفیت راشي عائشه فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا صفه خبر رسول صلی الله علیه وسلم چې ستاسو مبارک ماته دې خبرې رسیدلې فإن كنت بريئه نکته دا کار نه کړه خو به الله واضح کی کته پاکه او دا کارتانی کړه نه الله به دا واضح کی وإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه او که چېرته ګناه ده نشوي نو بس توبه بس استغفارك الله ترجوك فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله عليه کله چې بنده خپل ګناه اعتراف وکي او توبه بس نه الله بخي وکله چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر ما ته وکړه قلص دمعي نو اوخ کې بالکل وچی بس دا اوس دا غمغه اخري درجه دا اوخ کې ختم شي چې زه به کوم سوچ کې برته مو رسول صلی الله علیه وسلم ته دا کار کړی نو توبه وباس قلص دمعي نو زما اوخ کې ودري حتى ما احس منه قطره یو قطره من راتله فقلت لابي نو ما خپل پلار ته ګور ابو بکر صدیق ناس درته رسول الله چې دا خبره کوي ګور ابو بکر صدیق ناس ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه هغه مرګره وسر ناس چې ګوره د هجرت بلار کې د هغه مرګره هغه مرګره وسر ناس چې الله سبحانه وتعالى وی ثاني اثنين الله سبحانه وتعالى وی د هغه مرګره هغه مرګره مناسته خو مجال نشي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې خبرې غیر ناست فقلت لابي نما خپل بلار ته وی چې اجب عني رسول الله صلی الله علیه وسلم فيما قال یموت چې بلار ته رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي دې سوي وی جواب در ما تو کته ماته وی چې والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وی چې لور ما ته پته نشي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوې زه پیغمبر څه خبره کو پلار ماته وی والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم زما ته پته نشي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوې فقلت لامي نو ما خپل مور ته وی اجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورک فقالت زما مور وی والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم زه سوى ما رسول الله سمته زه دغه مخکې خبرې نشم کول فقلت وانا جاريه حديثه السن نو ما دا خبر وکړو په وخت کې زما عمر کم لا اقرأ كثير من القرآن قرآن مم ډیر نو زده کړه اني والله لقد عرفت انكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وما تجب علامه القسمي چې تاسو په ژوند کې دا خبره کې سناسته او تاسو دغه خبرې مانی او یقین وکړئ کزه تاسو ته ویم چې دا کار ما نه دی کړی والله يعلم اني بريء والله ته پته چې دا ما نه دی کړی نو تاسو زما خبره نه منئ او کزه خپل خبره اومنم چې او دا کار ما کړی دی والله يعلم اني بريء والله ته پته چې ما نه دی کړی نو به تاسو زما خبره منئ واني والله ما اجد لي ولكم مثلا نو زمونږ استاد مثال وس دي سي دي كما قال ابو يوسف لکه څنګه چې ابو يوسف ویلو يوسف عليه السلام پلار کله چې دا غزمنو د یوسف علی السلام په باره کې چلونو کړو او بیرالو کله وی چې شیر خړل دی او کله کوی ته ولیدل کله سو کله س ناغه د باغ ټیم کې دا خبرو کړل چې صبر جمیل والله المستعان على ما تصفون بزب صبر کوم او د الله نه مرسته غواړم دا غسو باره کې کوم چې تاسو وای نو زه تاسو ته خبرو وک ثم تحولت فاضطجعت على فراش نو بیا چې ما هغه طرف ته واړو په خپل تلای کې سملاست وانا والله حينئذ اعلم اني بريء او په الله د قسم خورم چې باغ ټیم کې ما ته پته و چې ما دا کار نه دی کړ او الله به زما براءت بیانې ولكن والله په الله مې قسمي
زما دا ګمان نو چې الله به زما په باره کې د قرآن آیتونه نازلې ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل فيا نه ما ته خپل ځان دومره غټ نه ښکارېدو بلکې ما ته ځان کمزوري ښکارېدو او ما کله دا ګمان کړو چې الله به زما په باره کې خبرې وکړي. په دې جمله کې دا فائدہ دی چې انسان به همیشه ځان څه ګڼي کمزوري به ګڼي. عائشہ رضی الله عنها اوچته ده او د رسول الله بیبي د خو هغه مو وګوره ما دا ګمان نو کړی زما په باره کې به جری الله سبحانه وتعالى خبرې وکړي زه دغه حقدار نه ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا. خو زما دا سوچو چې رسول الله تبارک الله خوب خي او په خوب کې به ته پته لګي چې زه پاکه خو الله ته خوب ونه خو الله ته وحی نازل کړه خوب ته ولي ونه خو خلکو به سي خلکو به دا خبره کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کور د پر لګید نو ځکه وی چې وحی نازل شوی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه مجلس کې ناس لوته نو او نه دي کور نه سکوتو حتى انزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم نو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی را نه اقا کیفیت پاغه باندې را کم چې پاغه باندې راتو حتى انه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي انزل عليه. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې با پجمی کی خیخ ورزوا او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بخولی روانه د خوري بدی سوی د ملغلرو پشان من ثقل القول دغه کومه خبره چې بر روانه د بډیره درنه و او الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی ها الله ته قولا ثقيلا ویل او قولا ثقيلا الله سبحانه وتعالى ندا درنه خبره. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې رسول الله وحی دغه شو د سخت به ختم شو نو هو يضحك نغا مسكيش فكان اول كلمه تكلم بها ان قال اولني خبر رسول الله دا کړي وا ابشر يا عائشه ته مغزير درکو اما الله فقد براك الله ستاسو په بیان کړ په سوره النور کې ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم دا غزين الله سبحانه وتعالى شروع کړي دغه ایتونه به الله سبحانه وتعالى عائشه رضی برات کې نازل کړي او په اول کې د ویلي چې لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم درزند پر شر مګنی بلکې دا خیر دی په دې کې واستاسو درجه او چتی شي او منافقان به کې ښکار شي او ډېری خبري او الله سبحانه وتعالى دفاع کړي د عائشه رضی چې هغه ایتونه تاسو رجوع کولای شي په تفسیر کې. فقالت لي امي ما تزممورو قومي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم پر رسول الله په پاسه او شکر ادا ک چې دومره غټ زیره پتا باندې کوی مې چې والله لا اقوم الیه الله می قسم چې رسول الله بجنه پاس ولا احمد الا الله هو الذي انزل براءتي چې شکر د الله بس چې هغه زما براءت نازل کړي د اسمان. عائشه رضی الله عنها زنانه ده چې د عرش نه رب العالمین آیاتونه نازل کړي چې د زنانه سره د پاکه ځکه دې تسوي صدیقه بنت الصدیق رښتینی او پاکه زنانه لور د رښتینی انسان او د پاک انسان دا غزنانه ده. به وی چې دغه ایتونه به کوم نازل شو دغه زی پوری الا تحبون يغفر الله لكم وکله چې د ایتونه نازل شو نو ابو بکر صدیق کان ينفق على مستح دو بمستح باندې خرچه کوله. مستح غریب انسان خمستح د څه دی ها ترور زوی دی د ترور زوی دی غریب دی لقرابته منه وفقره ځکه چې غریب مو او دغه خپلوم نو ابو بکر صدیق چې کړه د ایتونه ووري پته تورګي چې زما د لور پاک کړه ناغه ډایرک دی والله لا ينفق عليه شيئا ابدا بعد الذي قال لعائشه پلامي قسم دې نه بعد په دې سړي باندې یو روپۍ زونه لګوم د سره ما دومره لکه کوم مرسته د سره ما خاص مرسته زما د سره خاص تعلقات دیم دغه خلکو سره شریک او زما په دور پسې خبرې کړي. الله سبحانه وتعالى د ایتونه ذکر ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمجاهدين في سبيل الله والمهاجرين في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى تاسو کې د قسم نخوري هغه کسان چې الله ولا پراخي ور کړی د بریزک چې دوی به یتیمانانو له او مسکینانو له او مهاجرینو له او مجاهدینو له پیسې نور کې
اخر کې الله سبحانه وتعالى د آیت په اخر کې ویلي الا تحبون ان يغفر الله لكم ایستاسو دنه خو چې الله تاسو وبخي ابو بکر صدیق زما خو د خوخ جدید خوخه بیا به دی بخي نو فرجع الى مصطح النفق بس خپل نفقه به شته ټکړه او د مرګ پوری ابو بکر صدیق چې سو پوری په خاور کې نو یو خو د شی هغه په مستابنه خرچه کوله ځکه چې الله وتدوي واستادانه د خوخه چې ته وبخ ناغوی الله زما دغه خو اجتماع وبخ دا غیر پر خپل دښمنی او غیر سره پر ګور دي ته ایمان وي د رب العالمین د پر خپل قار خپل غضب خپل هر څه کې پختو د غیرت ته کار سره دیوال راځي خ اخرنی کم چې دی واقعي دغه دی وی چې وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم سأل زینب بنت جحش او رسول الله د زینب بنت جحش هم ته پوښتنه زینب بنت جحش وکړه د رسول الله بیبی ده عن امر زما مبارک چې ته دی مبارک سوي وی هغه ته چې یا رسول الله زه خپل غوګونه او سترګې دغه خبرونه لري ساتم او د دې زنانه مبارک موږ صرف خیر لیدل نور به موږ سم لیدلی او عاشر نه وی زما او د رسول الله د بیبيانو رسول الله نور باقی بیبيانی چې دی ټولو کې زما او د دې په منځ کې به همیشه سنه مسله را روانه نو مې چې لازم به دا خبره کوي که څوک سوینو دا به وي خو فعصمها الله غدا تقوا او دغه دینداری د لاس الله وساتله او هغه دا خبري ونه کړه ها وی دغه خور چې حمنه بنت جحش هغه دا خبري کړي فهلكت في من هلك وهغه څوک چې هلاک شي دا بګم هلاک شي حسان بن ثابت رضی الله عنه د رسول الله شاعر دی او دم پدې کې عیسی غستې و ګوره یو خو منافقان دي او د مسلمانانو چې کوم عیسی غستې دوی لپاره موږ څه وزر ګورو ها چې دوی دغه منافقانو په خبرو کې راغلي انسان کمزوري په خبرو کې راشي نه منافقان په رسول الله بصیرالو د دروغ وزرونه چې به جوړول د جهاد نه پاتې شو رسول الله په خپل خبرو کې دوکه کو دوی هم دوکه کړی دغه شان نه د حسان بن ثابت شو د حمنه شو یا مستح شو دا چې خلک دي خو موږ دغه په خبرو کې راغلي وي حسان بن ثابت هم د خبرې کړی نو عائشه د پابندي ولګوله یوسف کسرلو دغه په مخ کې حسان بن ثابت په خبرې کولې چې وګوره دم دا خبرې کړې او د دې سړي چې عائشه رضی الله عنها وي په دبه سبا خبرې نه کوي ولي ځکه چې د شعر ویلو فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء وې دا خبره کړې و قریش ته هغه وخت کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی او د خبره قریش ته د شاعرۍ کې کړې و چې زما پلار او دا غپلار او زما عزت او زما هر څه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لپاره قربان دي تاسو هغه ته سوې زولاړي د دې خبرې د لاسه هغه ته وې سوک سنوي دغه دا فائدہ پرته ده چې کله په یو انسان کې خصيفتي دا خصيفتو د لاسه دغه غبط صفت بخا یو سره د معمولی غلطی ته وشو نه موږ پښتانه سي چل کو خاص کله موږ معاشره چې کومه ده دا غالبا په ټول انسانانو کې په موږ کې ډیر دي چې موږ د دې سړي غټول خبير کو او یو غلطي ولایته غیر څه ولیر کو نه پکار دي چې موږ د دې خود لاسره دا غلطي هغه پټکو هغه ته وبخو چې خیر دې سره نه کې انسان او عائشہ دنا وی چې والله ان الرجل الذي قيل له ما قيل او هغه سره رچا مبارک چې خبرې شي وسوک ته صفوان رضی الله عنه وی هغه به دا خبره کوله سبحان الله چې کله به دا خبرو دا هغه به سبحان الله فوالذي نفسي بيده پاغه رب دې قسم لري چې په لاس کې زما سره ما چې دوسه پوره دي چې د زنانه نه کپڑے دي سینې دوچته کړي او څنګه چې خلک مو باندې بهتان لګي وي ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله لګ وخت بعد بیا د الله په لار کې په جهاد کې چې دا شهید شو دې سره چې دا واقعیا اختتام ته ورسیده خو په اختتام کې یو خبرې دوا نور په دې کې ډېر زیاتې فائدې والله د سلو نه زیاتې فائدې د وسره وشته کې الله به توفیق سره خو ټیم موږ سره نشتی نو صرف په خبره دوه خبرې وکړو یو دا په دې حدیث کې واضحه خبره ده په دې واقعیا کې چې په مسلمانانو باندې او په مؤمن باندې چې څومره انسان دینداري باغ باندې با سخت راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سخت ګوري عام نه راغلي دغه د کور ور مبارک راغلي نه کچرته څوکشته کور ور باندې بهتان ولګي استا په لوري ولګي استا په خوري ولګي نو پای کې صبر کوو د صبر نه کار اخله هغه مسلې تحقیق کوو او دا مسله ځان ته مخ ته یادو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیبي سم خلکو خبرې کړي هغه څومره
اوچته زنانه یو خبره ده. دویمه دا خبره یاد ساتئ چې په دې کې رد دی په شیعاګانو خبيثانو باندې چې هغه په عشره زمانه دا بهتان لګي هغه دا کار کړو، بلکې هغه خپل امامانو حواله ورکړي د باز وغيوب کې دا وی که زما وسره سیدین ما به عشره د لاندې د قبر نه راويسته او باغې به حد قائم کړي د زنا حد به ما قائم کړي. دا دغه علما دا خبرې کوي. منګو چې دا څنګه ځان ته مسلمانان وي په دې قران کې الله سبحانه وتعالى وی عائشہ رضی الله عنها پاکه ده. دوی منګه مسلمانان یو چې دا قران مني هغه دا خبره کولای شي چې دا قران مني دا خبره کولای شي چرته هم نشي کولای. خدا دلیل له بده باندې چې دوی دا قران نه مني. الله سبحانه وتعالى په قران کې سوي الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. پاکي زنانه د پاکو سړو د پاره دي او پاک سړي د پاکو زنانو د پاره. والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. او پليت زنانه د پليت سړو د پاره دي او پليت سړي د پليت زنانو د پاره. ها رسول صلی الله علیه وسلم بیبي سوکتا عائشہ رضی الله عنها بقول او دغه چې کوم عقیده ده والعياذ بالله چې عائشہ رضی الله عنها غلط کار کړي نبی څنګه الله غیله پاک خاون ور کوي. دا سوال لذیذ لکه کنه. دویم چې رسول صلی الله علیه وسلم پاک انسان دی نو الله ولولي دي څخه ور کوي. ټول سوالونه مجله کې راځي. خدا ټول په دې دلیل لې چې دغه خلکو نه دین شتي نه مذهب شتي نه عقیده شتي نه غیرت شتي بلکې دوس قوم دی او صرف په متعب سین ختی هغه وختي تور ودونه او دغه پورې ختی او د ثواب کار او د چې څوک نه کینې د منافقت په مرګ باندې مري او د دې شو د دې شو دغه پورې زور ور کړو ختی. الله سبحانه تعالی دې دغه قوم تباہ برباد کی او الله دې زمکه دې مخ نه ختم کی او الله سبحانه تعالی دې هر هغه انسان عبرت وګرځي د خلکو لپاره څوک چې په امهات المؤمنین رضی الله عنهم رضی الله عنهن باغو پوری خبري کوي او یا باغو پوری خاندي او یا باغو باندې بهتانونه لګي. دې چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو زم نه کی چې ځکه چې ډېر غټي فائدې به کېدنه پرته ډېر قیمتي فائدې زما ځل کې چې ورونو ته بیان کوم او ان شاء الله کبه چې الله سبحانه وتعالى توفیق راکو دا واقعي بیان کو دغه فواید به سره بیان کو. الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى دې